مسو خوشته نه او داسې تازه تازه جوار شوي وي چې یو څو توشو کوم چې هغه خور یې راله ښکلې په تپخي سره کې مازدیګري کې داسې خوند کوي چې څوک را باندې رانه شي یارېږم دا جوار به د چا یي وی هغه د جوړې هغه مالک یې راغله نه خو څه پیښتیونه د ځناور خو نه یم چې خو دې یارونه ما لکه په سړیتوب خلک راشي په سړیتوب نه د خپل شپېلې غږومه دما خو نظر کار نه کوي دا راته ووایه چې ته څه کې زموږ په لارو کوڅو کې ګرځې ته څوک یې او د کوم ځای نه راغلي زه د کته کلي یم نه شه د بر کلي یم کته کلي نه نو ته چې بر کلي کې نو په دې دلته څه کې ظالمه څوک په دې وتښتوي عاشق یم عاشق عاشقه قسم په خدای والله لږ نه غودرېږه ته به وایې چې ګوزن دې دی لږ نه غودرېږه ته راکړه دا کیږه ته عاشق یې ای وروره مې جاړه ما ښځه راله څوک نه راکړه دا خو ما ته سره دماغونه ټیک نه ښکاري واده مې نه کېږي ماما واده واده او که نه مړه ته څه غم کې زه به در داسې معشوقه وګورم داسې معشوقه چې د مړه ته کم خوا لاړ شوم یارې که نه ځې ودرېږه ځې ودرېږه بیا خبره نه کوم بس ودرېږه ځکه خبره وکړه څنګه ښځه دې خوښوي چې زړه دومره څونه لوړه مزېداره او ګول مګول او دا ښایسته سترګې ښځې چکرانه مه وه ډکه ډکه خو خرچه به دې پرې راځي څو به رالروړې تا سره څه شته او که نه وي دا خو لکه زما ته شپاڼې دی مړې لیونو سره بسې لیونی لار دې څه کار کوي ته سم یې دا شقې خراب کړي خو نشي مشي خو نه کوي نه 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 قسم په خدای که نسوارم پېژنم وایي ښه دا ډپرېشن خراب کړی دی ښه دا راته ووایه چې پلار دې څه کار کوي مه ژاړه زما یو ملګری د هغه هم پلار مړ و خیر د مړه بزداره خدای واکړه ورکړه راکړه کېلکې ما خبره نه کوم ډېر نارې خدای دې دا زما لاسونه د شپې ده ته زما لاسونه داسې خشته لري نه دې جوړې دا شپې پیشومه چې دا لاس دی خو تا د کویدن خبره که ما دې ځکه لاس ښکلي کړ خبره مې ته دا کوله چې مشران ومړه د شته که نه څه کار روزګار کې خورې سکې څه یو تنخواه یم ماما کره پای یم ما دې څه کار کوي ماما مې الحمدلله صاحب جایداد دی لکه ځمکې م دي د دنیا وایي ښځه بیا خو ټیک ته ای دا مې یو جینۍ مې لکتلې ده نه یاره زما په نظر کې خو یو جینۍ ده چې ماما ته مې سوال جواب وکړم چې ورپسې ورشي ماما څه زه به یې د لوکمه نه یاره زما خو دا کار روزګار دی هغه بندغه نه دی کوم دی هغه بلاکونه چې پراته دي او همدغه دی هغې پولې سره زه ناظم زما دفتر دی نه یاره پټو کې دا واړک چې ګرځي دي لارو کوڅو کې د دې ټولو مور پلارونو له ما رشتې کړي دي دا دې دا خو زما پارټۍ وختو وه ښځه به څه درېږه خپلې واچوه نه دا شمانېرې دا خیرنېږي خبر ته داسې کوم چې اوس لاړ شي که نه د ماما چې ماما د شپې کمیس وباسي بازي کله ویم د پرتوګ جیب هم به لولټوه او د کمیس جیب هم به لولټوه او چې له 100 روپۍ پکې روباستې او ما له یې روړه ستا کار به له خیر وشي زما دړه خبره که پرتوګ مې ورته زه کوي داسې شرمېدلې ښکارم هغه په پرتوګ کې جیب کړی که نه او دقه وویم جیب کړی دی خانانو خلکو په پرتوګ کې جیبونی دا غټ غټ لوټونه پرې پرتوګ کې پراته ګورې کمیس ته لاس وانه چې دومې او شلګوني پکې پراته یو کم چې هغه بل شان لوټونه په لوټونو نه پېږم ولې نه پېږم داسې کې ګډې وډې وې زه تا ته ولې څه شوده ښکارم څه ته خو ما مې څه کړې په مزه خبره مې درته کوله که نه مولا دې ځواني نصیب که ښځه خبره مې دا کوله چې اول پیسې راوړه ویم دا راته ویم چې داسې بېسه کارونه نه کومه پیسې خو به څه څونه ورځو کې پیسې برابر کړي یاره که خدای مې نه خطا کوي که نه بس بېګایله به مې ماما ویلي ښځه نو زه خو بوکینګ پیسې لرم د اډوانس ماډنسوانس نو ماډنسوانس خو سره دې وخت چې کم دی نشته دی خو دا چپل او ټوپۍ د کدې نه کارلې ویم رخ ما سره دونه دي چې راشه پټ پرې کم پرې چپل او ټوپۍ کې شکر دې زه غټ خاندان سره تعلق لرم ولې دا موږ ټریپر الوګانو سره تعلق لرو خو زه د خدای د ښه چپلې دي راسره لکه زما ته شپاڼې دي خو زه داسې وکړه که نه چې دا دا خبر د ډېره پاتې وکړه ګوره په ټیپرو کې دې حساب کړم یو مړې ته خو ټیپر نسم تیار که دوه ښکاري کینه دلته کینه
او دا شپېلې دې ونیسه او ماحول نه بس په دې به درته لږ بزنس باندې ستړی شم مړه دوش بوکینګونه دي او آفرې را روانې دي او مړه په بزنس سمبالولو باندې م ستړی غم مه کوه مړې زه درته بس زما لیوري دې راشه چې ستمې ډوسې به تورې شروع شمه شروع شه زه ته ټپې ویم ته راته لږ وخانده والله پیمان شا به شروع شه چې میرا شي ټولې اشنا زبا کوما نازو ادا ګوري باپ مینا مینا ګوري باپ مینا مینا ما ته پخندا او ما ته پخندا والله پیمان آیا جنې په خیر راځي هلکه وځه را خولې خوند مه خرابوه خدایه پاکه ما خو د هغه دا تپوس هم ونه کړو چې نازکه شته او که نه دا کور څنګه خالي دی نازکې لورې وही دا جوړ مور السلام علیکم څنګه خوشاله شي برقرار کا نه بس پرېږده دا نه خیر دی بھائی. څنګه؟ ترا یاد شي ما وی راشه چې ورچې مچې لږ تپوس وکړم. خوشاله شي ستا خپل کور دی هر کله راشه څنګه ښه خیر دې شکر. مچکی ماما څنګه ښه دې شکر تاسو په خپله ښه یې کور کې خیر دی خیر دی واحد سن څنګه ښه دې شکر دی کار لذي راځي او کار یا بچې کارونه کم دي اوس مې ولا ختمونه وظیفې چالو کړي چې الله ولا خشته کار روزګار ورکړي ته ورته دواګانې ما مل وظیفه شو نه ویم زه هم ته دوا کوم ورګه هشته پکې روباسم لګوم درته ښه ده ښه ای خای دې ګرمۍ ته وګوره او پر سور کلک باندې کټه چولې نازکې لورې پکې هم کله واخیستو ماشاءالله څنګه ښایسته دي مبارک دې شه خوشاله شي مړ مور دا میوه نه غشته الله دې خوشاله کی داراله چا په زکات کې روړو ښه الله دې خوشحاله کړي اخو شاید درنه کی خوشاله شي ورګه سوچ ورکوم لګوم درته ویلې په قخر اخته وخته که بجلی بیا بوتله پړق پړق دې پینې سیم نه کنه چې دا بټن اوري ورته دې چم جوړ خنه رونیسي الله نو په دې بجلو کې زنه منو دې ټول غریبانو لمه اسه ور پرې خو چې بیلونه مرا کوي یا بچي هغه بل راځه زرینه راغلی وه هغې مې ښایسته نوي پلیچم راوړی وي هغه دا بجلي بار بازي راځي هغه پرز لاړه وسوځېدو دقه چلونه کوي کنه هغه غریبانانو له دنیا تاوانونه وربستل دوی په الله یار وزمونه سیزلو 10 منټه وي 10 منټو له راشي او بیا زر لاړه څنګه خپې دې خپې د لزور کم نه خوشحاله شي با خدمت شي خوشاله شي ابا که نه ته وایې که نه مچکي ماما څنګه دی یا بچي بس ښه دی نو ورځ په ورځ سم کمزوري کېږي سم زر بوډا شو یا بچي تیار یې وخوړه خو خدای خبر چې څه چل دې پې کمزوري کېږي ما وی چرته غټ ډاکټر ته خو خدای مکه د کولمو څه مسلې نه یا بچی د کولمو مسلې نشته هر وخت به راته مور غورېده او مور خو یې خدای واغېسته چې هر څنګه وزوستې خدای وبخي هغې خو راسره هم په خپل وخت ډېر کړو او حقه د مور عادت دی پکې دې ګورېدو خوړه هر وخت په ځان سره ګورېږي دقې ګورېدو خوړ نور څه نشته ښه ټیک ټاک ای ګل روحو هغه به بیا میکاپونو ته ناستې لږ به بوزې روړه ګلرخ څوک ده بی د ماما غلور مې نه ده هی وی زما د خپل غمونه لږ دی وي ستا را سره شو هواګیر مې ګرځوي هی مورې د خپل کور نه مېړه ستړی دی چې رور او خور راغلی دي او دقه هلته ناست دي نازکه شته که نه پخول سړول به م کوم او کې د راواله به م کومه ها لکه څه کاروبار د سره نه کوي جوړې بس ناست نه میډم ناسته ده بس شته که نه سب کے سب ډبل ټیپ لایب شیر او بس ټوله شپه م ډبل ټیپ تو در بس م ډبل ټیپ دی توبه خدایه توبه اوس جینکې هم ټکاټک کوي وای نن سبا خو د جینکو ډیمانډونه دي په ټکاټک باندې نن سبا خو هلکان نه کوي دا خو زما وروڼه دي چې موبایل په ګوتو نه راکوي یا جینې ته خیال کوه چېرته مې تو نه شرمې وای خدای دې نه کړي الله دې نه کړي زه نه کومه اولا دا چلونه پکې کوي
او یو ګلو یو زړه نه څه مطلب دی دا داسې چلونه پکې کوي نو ما ورته بیګا کتل پټ پټو د 2:30 بجو پورې ناسته وه شانی د قیامت یا الله توبه. السلام علیکم وعلیکم ستړی مو چې سینګې لورې راځه کېنه څنګه ښه خیر دی شکر دی ته خوا خپله شته لګا نو. سینګې. ښه یم ته ښه یې شکر دی یا بچی وخت تیریږي شکر دی کور کې ښه یم بس خیر نو وای کنه څنګه چلی ګرمي خو ګډ وډ کړی نه یې ته داسې ګرمي نه چې سمه دي تاسو ویل ما راته ویلیم دا میرات بجلی بوتله دا مې روکاږه هسې راته لکه د اونې په شانتې ولاړ دیم ببوزې روړه چې ورته ووښمه په بوزه یې راوړم خو بجلي خو وختي به نه بجلی به نه پړه خو پړو کې پرې اغستې نه چې سوچ مې ورکړه واپس لاړه وګوره که نه په سترګو د ماسپښینه پورې میک اپ شوي دي که نه راوړم صحیح ده زه زه راځم بیبي ښه خسته دکان دی ماشاءالله څنګه ښکلې نښې کړي دې کړي دي نو په دې باندې خو ورته هغه ګفټینګ دی کو څه دی هغه ورته کېږي که نه ببوزې راوړه بیا راځه بیبي صحیح ده دا ده څنګه مغلوبې ساجه کړې داسې نښې کړي ته وې که بېګاله ډولې ته خیجي نو چې بیا څه ویمه مورې نو خلک وایي نازکه ښه نه ده نازکه ډېره ښه ده نازکې ډېرې خبرې پاړه تېرې کړې خو څه وکړم یا بچی ته د نن سبانو جنکو په سترګو کې د حیا هغه اوبه نشته تو بس دغه پار دا نوکان چې لکه بلا شیشه خو دانه دانه پرېښي مړې مورې خو ما ته نیم شیشه کړه یاده کړه زه دو یارولم چېرته د شپې را باندې نوکونه رانوښکي خیال کوه چېرته له مخ سر دا چلونه کېږي د مخ نه بېله قطرې اړولي قطرې اړولي هغه ببوزې نشته هغه ببوزې بس لاړ که نه انا زه ورځم کېنه په هغه مرچکي راشي بیا به یې غوبل راغستي چې څه شوې کېنه مړې یو پیالې چای به وڅکي نه خوشحاله شي د شربت خو راته ځکه څه نشم ویلې چې نه یخې اوبه شته او نه راکره بوره نه شته زه څکم هم نه تا ته پته نه زما د سینې الرجي زه خو په اوړي کې م یخ نشم څکلی زما روریان خو لاړ شي نه د خلکو وروڼه وي نو د دنیا هر څه کور ته ښکلې راوړي یم اور الټه دې په سر کړه ښه ها یا لورې بس څه ووایم نو زما دقه چل دی یا پکه هر اخته شي یو ګوټ اوبه خو ورله راوړه که نه یو کس میلمه سره کښېني نو بل کس کښېده راواله وکړي څقه ډبل ټیپ وخوړې دا والا بیبي اوس کا دوه ګوتې مخې یې درله روبیسته سکلې به دې وې که نه ډېرې ګرمې دي هغې م جوړه وانغستې مړې ناسته به مې ته کومه مدام راځې نازک لورې په درتوب دانم خني خیر ته خو ځان ته ډېره قابله وې خو ښه بی دا دغې دا معنا نازک لورې ته خو ځان ته ډېره قابله وې که نه خو نن مې ستا قابلتوب ومولیدو ولې ما څه کړي نه خو ما وختي جارو کړی دوس بیا جارو کوم که نه دا دې په شلقو لګي دا نه یادومه ته دې جام کې وګوره هغې کې غوره مرغو غول پراته دي زه لاړم ښه والله دې پلوغړه نه که نه د هغه جالې ته خلک ګوري که نه دا دقه د هغه تیر کې مرغۍ جال اچولې لاندې تې نه کولر زه ایښې لورې لاړم ښه زه نازک لاړم په مخه دې ښه نه ته په سترګو ړندې نو دا خو ما وختي ووینځل نو چې وختي دې ووینځه دا ټوټې لږې زور ورکه اوبه دې پکې راغشتې نو خلک دې میرات ته وګوري که نه دا خو تا وختي ونه وینځلو ما ووینځه خو د دقې د لاندې ږدي خلک چې ږدي نو دقې شان نسکور یې کېږي نسکور ته په دقه شان د پودرتوب په شان کارونه کې خو د شرموله مړ شرمېږي واله ځه مازغره له مخه راغله د مخې مې پناه شه دا خلک وایي ښځې دي ښځې نه دي خوري او چې لایب ته کښېني نو خلک وایي چې بس په سترګو یې خلک دوکه کړي دي لایب خو نه دي چې ویې کې ټوله شپه خلکو ته وایي دوه ګلان او دوه کسان دوه ګلان دي خور یورې شه زندگی دې راله په دار کړه وایي دا بوس لاړه شي واحد حسن ته به وایي چې په جام کې مرغو غول کړي هله زه بس پوزه دې پرې کړې شوه نازکې واحد سره به سترګې څنګه لګوم هله هلا ولې ځه تا ته ما څه نه دي ویلي ځه ها ځه خپله لار وښه اچھا هله لکه دا څه دي ولې زه د اسلام آباد نه راغلی یم اسلام آباد نه راغلی ها. خوا مخکه
خیر تبا مکه ابنین دې ملټا چولې دي داسې شاده ولا مخې ته کړې ده مخه دې ولا شاده کړې ده بس ما مې چا زور راغله په ځان نوم پېښ شو قدرتونو دې زار شمه ولې څوک یو د کم ځای زه خو دې تورېرې که راغلی یم او ما خو اسلام آباد کې دې پلازي دي او ګاډي د خپل کاروبار مې دی ورېرې کړه هو ورېرې دې څوک ده نازکه و ته خدای دې تبا کته د نازکې ترې هغه ته یې هغه زه یم ولې یې په شرم ونه شرمېږي تاسې دي دا بنین دی دا پیم دی هله او دا یو سره ساچې ولي دي دا چپاله ده هله او کوم ځای کې پاتې کېږي دا اله خو د عربۍ ته کې دی اله او پاتې کېږي کوم ځای کې پاتې کېږم کور کې تا خو زه اسلام آباد نه راغلم که کوم ځای دی یاد هو که اسلام آباد نه راغلی خپلې پلازي مې دي نورېرې که پاتې کېږم که نازکې که او د پنشن سره اوسه پورې ما چپړې نه وي لیدلې زه ته څه یم بوټان مې ویستلو ولې بس هغه د اختې خولې کولې او رېرې ته مې چکر به ووام با ته ځمه ته ما پېژنې نه ستاسو خپل یم د چا زوی ستاسو خپل یم زما خپل پلا خو یې که زه ستاسو خپل یم زما خپل یې او لا لا شکر دی ته زما خپل پیدا شو ها راځه که زه باید چې اوبه وڅښم ځو ها نه ورېره د کور ده زه چې راتم او کور وه بس کور به یې که نه هغه کور به ولې ځو چې راچې اوبه وڅښو بالکل تابعدار لومړی به شربت بیا به چای او بیا به روټۍ او که شپه کښېنو او یاسر خو کور نشته که نه 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 هېڅ څوک نشته دی ځو زه چې ځو مخکې شه تاسو د خدای تعالی شرم دی دا اوس نازکې ته یم چې خدای ته وګوره دا شیونه ورته ما اچوه زه هم ورځم له نازکې سره بلته ګپ ولګو په دې پانه که دا وګوره ورته چې دا نه کې که نه دا خلک زمونږ د پټي نه به ګیدړ چې وږې وخوړه په حکم د الله چې دقه شان به ولاړه اوسه په خلکو کې هغه انصاف نشته انصاف بوساړه د نه وړي د قانون اخلاص کو وږي را ماتئ او دې هلک ته ما 100 ځله ویلي چې هلکه خیال ورته کوه دا وګوره څه د مږو د لاسه دقه شان شي دا چې هېڅ هم نه 50,000 روپۍ دي دا خو ډوبېږي اوبه پې د اوبو د طرفه خو وګوره شانه پې اوبه راغلي دي تا مو ته وایي چې دا پلاستیک ځان یې خلاص کړی ځان چې په خپله ورته ولاړ نه یې که نه موږ هم زما خیال دی چې السلام علیکم مرچکی ماما وعلیکم سلام وعلیکم سلام ستړی مه شي الله دې وبخو الله دې ایمان ته خیر کړه څه کوې بوساړی هلکو څنګه خدمت وایه خدمت د مطلب خبره کوه خدمت او د مطلب خبره خو به اوس ته کې چې ګرځې را ګرځې او تاویږي نه نو ګرځم به نه ژوندی انسان یم ما څه کوم ټکټ کې پرېوتې خو بس مړ شوې که نه خبره خو دې صحیح ده خو دې بوساړو ته دا ستاوېدې ده کچیالې او ګوره صحیح ځای ته راغلې دا مني دا مې د ملګري دي او ما ته یې ویلې وایي پچی خرڅ یې که نو ما ته هم ته دې دغه شان ښکاري که نه او انډیوال مې کلیوال مې ښې بدله درکړم خالده ویم تا ټول عمر د دې لو بچو له غوټې ورکې ودرېده ما هم دا ویښته په نور نه دي سپین کړي ودرېد تا خو په یاسر خو د سره اعتبار نه کړو لو بچو له نو ما یې هغه نیکونو هغه میندې له غوپې ورکوي نو ورکوه که نه څه به وکړې چا نو ولې ته یې تا ورکړې څه چلو شو خبره کوه الې بوساړي بوساړې کم دي دا سری وړه وای کم دی تاویږي دی الې ما ویل چې زمون وای مرچکی ماما ما د خپلې بوساړې خرڅې دا خو زمونږ دي دا ستا دي دا دوه ډېر به پټې ما کارلې په نیمه ما دی مرچکی دا منې ګوره په ګپ هم نه پوهېږم ول چې ته څه وې نو زه ساره ګپ یم چې ته ما څه دا ټوکې کې نه خیال پې کوه ګوره د خدای مسلمانه کو نور څه نه که نه او واخدستان خو دې دوست دی که نه د هغه د مخه زموږ په دې پټوله خیال کوه چې ته د پیدې خبره ورته کوه په خدای یقینو که جوارو نه قارغان شړم خټکونه مې شړلي دي زه ګوره دونه خودغرضه نه یم د غنمونه مې شړلي دي ناس خپل پټي کې یم اوازونه دې خو هم کوم اوس خو مې پرېښې زمیندار اوس خو مزه نه کوي د خپل پټونه به دې ورته راشړلي ما ته پته ده دا راته ووایه زمونږ چې وخت و که نه زمونږ دوستانو په یو بل بم ځان قربانه و ځانو د اوسني یاران دوستان خو خپې دله وی ما خو
داسې د چا سره هم کښېنم هم هغه جومات ته مې مانځه ته د اړه نه کېږي چې ورشم زه یم چې ځان له یوازې وکړم دا خو دا کنه اوس خو دې مطلب زمانه ده کنه وای مطلب چې نوی یارانه ختم شي ډیره مضبوطه رابطه ختم شي او په ژوندانه غمونه نه ختمېږي پرېږده چې ډېر خلک ګوره شاعر هم شي ښه هغه پخوانه شاعري مزمان یا خوشي نو دې سره به بیا دا زم صفا کې کنه شاعران خو ماشاءالله د معاشره عکاسي کوي او دا الله قدرتونه بیانوي په خپل شعرونو کې هغوی کې خو ډېر انصاف وي دا خدا راته ووایه خو ستا کاته راته څه ګډه وډه نه 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 وی بنې ځه خرڅ یې کم د لبوس هاړې نه خرڅومه د خپلې غوا سره به څه کوو نقد ګاګ دی را سره ګوره داسې کار وکړه دوه بوساړي دي او قسم دې د خلک دې نه په غلا وړي یو به درته دا خرڅ خبره کړم خو دې صحیح وکړه څو به وکړې زه بس مړه کومه یوه ته ستا په خرڅه اندازه. لکه اوس دا یوه به ترې خرڅ کړو یو به ځان له پرېږدي دا غټه. هغه لږه ګډه وډه دا به څه وکړي دا به یاره پینکټې د بوچاړه ده دا به وکړې یاره دغه یو 24,000 خو بدلو نه 24 هم نه دي بس زه سل د 28,000 خو مړه د دې نه هغه وړه بوچاړه موږ خرڅه کړه او دا خو همداسې کې منډلې دا موږ ځان له تړلې خرڅ خو نه ده ستا په زړه په سورې چې بیا یې پاکې ورکړمه 30,000 روپۍ باندې اخري صحیح ده. غشتنو دغه صحیح ده روغه ده صحیح ده. زه ټیک ده ځه راته اوس کوم ورشه خوا روان زه دې داسې ګرځم په دې خیال دې په زول مه ګرځه نه، زمونږ هغه هلک ځان ته مه ګرځه په خپله ګرځه نه زما څه کار زه دی؟ ورځم کور ته ناوخته دی ځه، ځه، د ځه. مانځه دی ځه دا چې له ما خرڅه کړه که نه 30 نه روپۍ ما نشي لیدې بس ویې پیرې ما ته راورسولې بیا ما پسې ځه او راځه دقه سپلې بشلې